د نږدې 3 میاشتو راپدې خوا د پاکستاني پوځي رژیم له خوا د تورخم او هیواد د نورو سوداګریزو لارو بندېدو د افغانانو پر ورځني ژوند او راکړه ورکړه هیڅ ډول اغیز نه دی کړی. ننګرهار کې پاکستان سره پر فرضي کرښې د یو شمېر پرتو ولسوالیو اوسېدونکي وایي د تورخم دروازې بندېدو یې په ولسوالیو کې د توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی او هر څه د پخوا په څیر دي. او دغه تورخم او د تورخم لار کومه بنده پاکستان سره نو زمونږ په چلون ولسوالۍ کې یو مشکل نشته ده، نه کوم جنس کې ګراني راغلې ده او هر څه ما زړه حالاتو کې دي او موږ د خپل حکومت نه ډېر خوشحاله یو او یو ستونزه هم نشته ده. دغه راز دوی وایي د پاکستاني پوځي رژیم له خوا د تورخم دروازې تړل کېدو یې پر کاروبار کوم اغیز نه دی کړی او په عادي ډول روان دی. په دې لارو بندېدو سره چې مثال څومره دغه دی زموږ هر څه کې ارزاني ده پوه شوې، هېڅ مشکلات نشته. که 15 روپۍ مثال قیمتي هغه هم څه مشکل نه لري. نو د افغانستان د اسلامي امارات هم دغه غوښتنه ده چې مثال د نورو د هیوادونو سره لارې پرانیزي او موږ ته هغه لارې خلاصې شي. نو د لارې بندېدو کې هېڅ مشکلات نشته ده. همدارنګه د سپینغر ولسوالۍ مرستیال وایي په سپینغر او اچین ولسوالیو کې د پاکستان له خوا د تورخم لارې بندېدو د دواړو ولسوالیو د اوسیدونکو پر ژوند هیڅ اغیز نه دی کړی او د امارت د مشرانو هڅه دا ده چې د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ بدیلې لارې پیدا کړي. الحمدلله په سپینغر او اچین کې هیڅ تاثیر په هیڅ شي باندې نه دی لیدلی تر اوسه پورې. خوراکیزه موادو باندې نور بل شي باندې هیڅ تاثیر نه دی لیدلی او الحمدلله ولس هم خوشحاله دی په دې باندې چې دا لارې بندې شي او بدیل لارې پیدا شي. نور مشران انشاءالله کوشش کوي او هڅه کوي چې نور لارې بدیل لارې پیدا کړي. کابو د 3 میاشتو راپدې خوا د پاکستاني لوري لخوا د تورخم لار تړل شوې چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ترڅنګ یې په لرو پرتو ولسوالیو کې د خلکو پر ژوند، ورځني کاروبار، راکړه ورکړه او د توکو پر نرخونو یا بیو کوم ښکاره اغیز نه دی کړی چې خلک ترې شکایت وکړي.